خو دوستانو هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. که قدرمنو ځانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره داسې تریکه راوړې ده چې تاسو په دغه ویډیو کې در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې هر شی دوه ځایه استعمال کړو. هر اپلیکیشن دوستانو یعنې واتساپ کوي، میسنجر کوي او ترڅنګ یې ټلیګرام یا فیسبوک. نو دغه دوستانو موږ بغیر له کوم اپلیکیشن څخه انسټالوو که نه. بعضې داسې طریقې دي چې هغه ته په تله پلی سټور څخه یا ګوګل څخه اپلیکیشنونه رانسټالوي دوستانو، خو موږ ورته اپ نه انسټالوو دوستانو. بغیر له اپلیکیشن څخه په خپل موبایل کې صرف په یو سیټینګ سره کولی شو چې دغه هر څه دوه ځایه استعمال کړو دوستانو. که واتساپ، که میسنجر وي، که فیسبوک وي، ټلیګرام، هر څه چې وي کولی شو دوه ځایه دوستانو استعمال کړو په خپل موبایل کې. دغه ویډیو دوستانو که غواړئ چې در سره پوره وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. نو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. دوستانو که تاسو دوستانو ویډیو لایک کړی نه وي راشئ په دغه لایک باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ویډیو در سره لایک شي. او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي راشئ په دغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په څک کې ورسره د بیل آیکن یې ووهئ او راشئ بیا پاس ال ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. نو دوستانو زموږ ایف جي ټیب یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. دوستانو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې د سیټینګ برخې ته. سیټینګ برخې دوستانو راتللی وروسته دلته تاسو راشئ په دغه اډوانسډ باندې به کلیک واخلئ. اډوانس باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخیستل دلته دوستانو تاسو اوس پکې لاندې راشئ او دلته لاندې برخه کې دوستانو تاسو ډول میسنجر، دغه ډول میسنجر اپشن دوستانو کوم چې تاسو وینئ دغه ډول میسنجر اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې څلور ډول اپلیکیشنونه واتساپ وي، ترڅنګ فیسبوک، ټلیګرام او میسنجر کولی شئ چې دوه ځایه استعمال کړئ. نو هر یو تاسو غواړئ دوه ځایه استعمال کړئ نو راشئ دغه اپشن ورپسې آن کړئ. دغه اپشن چې کله آن کړو دوستانو په دغه انسټال باندې به کلیک واخلئ. کله هم چې په انسټال باندې کلیک وکړئ سره به شئ بیا په فیسبوک باندې همداسې کلیک واخلئ انسټال به یې کړئ. ترڅنګ به ټلیګرام باندې کلیک واخلئ انسټال به یې کړئ او دې ترڅنګ به په میسنجر باندې کلیک واخلئ او بیا به انسټال کړئ. کله هم دوستانو دغه ټول انسټال کړئ تاسو به راشئ دغه برخه کې تاسو سره دغه دوستانو دلته راغلي. تاسو کتلی چې یو میسنجر دی او یو ترڅنګ ټلیګرام دی او یو واتساپ دی او یو فیسبوک دی. زه راځم تاسو خپل نور اپلیکیشنونه اوس هم ښیم چې هلته ما سره کوم دي. هغه دوستانو هم تاسو کتلی شئ چې میسنجر هم ما سره شته، هر څه ما سره دغه ځای کې شته دي او دغه ځای کې فیسبوک هم شته دی او ترڅنګ یې په دغه ځای کې هم دوستانو ما سره شته دي. نو هر اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې دوه ځایه په دې طریقې سره استعمال کړئ. کولی شئ دغه واتساپ را خلاص کړئ، په دې کې بل اکاونټ هم دوستانو جوړولی شئ او نمبر به دوستانو دغه ځای کې ورکړئ او ترڅنګ یې کولی شئ دغه نور ټلیګرام هم دوستانو را خلاص کړئ. ټلیګرام هم کولی شئ او د دې ترڅنګ تاسو دغه میسنجر هم کولی شئ او فیسبوک هم دوستانو کولی شئ. یعنې ټول هر څه کولی شئ د تاسو په موبایل کې چې د نور کوم فیسبوکونه دوستانو دغه فیسبوک چې کوم دی دغه طریقې سره تاسو کولی شئ همدغه شان تاسو کولی شئ او د دې ترڅنګ هره طریقې کې تاسو کولی شئ چې دوه ایډیانې هم پکې استعمال کړئ. نو ډېر خوندور او په زړه پورې دوستانو اپشن په دغه موبایل کې دغه طریقه وه. نو دغه که غواړئ دوستانو بیرته بند کړئ نو بیا به راشئ همدغه ټیک مار به تاسو دوستانو اپ کړئ او بیا به راشئ همدغه ټول به داسې اپ کړئ او ان انسټال باندې به کلیک اخلئ تر څو دغه بیرته بند شي. نو تاسو دا همدغه طریقې سره کولی شئ چې بیا بیرته بند کړئ. نو دغه به له دې څخه دوستانو ورک شي. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ وي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په چې زه راځم د الله په امان.